میزانې ولسوالۍ په زیاته کچه انځر کوي او په زیاته کچه یو ښایسته کور جوړ شوی دی پر دا لارې. نو دا سړک دی، که ډېرې اوبه پکښې راغلې وي بیا داسې خرابوي، دا موټر لګېږي، دا امبر را خلاص شو، مانده ته پر شوه کېدو یو. نو ماز که در اخته ده ډاکټر صاحب بس ناخبره راغلي، هېڅ زنګ مانګ دا شی مو ورته ولی نه دی. هغه یې کوټه ده، مخامخ یې کور دی، په کوټه کې ډوډۍ نه کوو، انار راوړه د ډوډۍ پر ځای یم انار خورو. دا تقریبا 4-5 رقمه میوې کوي ماشاءالله. ډوډۍ خو به وینئ، په ډوډۍ کې تر ټولو مهم شی سوی ده ډاکټر صاحب، دغه دی لمونځ کوي. ما لمونځ تکلیف ته در کوم ازاریانو مو کې. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو د زابل ولایت د وراغو په تعقیب دا دی یو ځل بیا راغلي یو د زابل ولایت میزانې ولسوالۍ ته. نو لکه څنګه چې په نورو ولاګو کې مې یادونه درته کړې ده چې د میزانې ولسوالۍ عاید چې دی یا د خلکو عمومي عاید چې دی هغه انار او انځر دي، ځکه چې د میزانې ولسوالۍ په زیاته کچه انځر کوي او په زیاته کچه انار کوي، او د انځرو او انارو سره په ټول افغانستان کې نه لیدل کېږي. ماشاءالله داسې یو انار، داسې یو ښایسته انځر لکه ما تاسو ته په ولاګو کې در ښکاره کړي دي. نو نن د خیر سره بیا راغلي یو، زه یم ډاکټر صاحب دی، بیا مو د میزانې ولسوالۍ ته د یو ملګري کره ځو. نو خدای پاک دې وکړي چې انار پاتې وي، انار به هم د خیر سره وخورو، د میزانې ولسوالۍ به هم در باندې ووینم، لاندې مانده ته شوه کېږو، مانده به هم در باندې ووینم. نو یو ولاګ درته جوړومه د خیر سره، زه یم ډاکټر صاحب دی. نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. نو عینکې مې په خاطر د دې په سترګو کړي دي چې دا لمر داسې یو رقم د ژمي لمر دی تیز لګېدی پر سترګو مې. نو ډاکټر صاحب ته مالته راست د عینکې مې په سترګو یو سټایل به مو وکړو، څنګه یې کوې ځواني در نه پټېږي. نو تاسو راځئ ولاګ تعقیبوو. نو دا د میزانې ولسوالۍ پر لاره باندې د یو غره په یو څنډه کې ولاړ یم، شاته به ښایسته کورونه مې وینئ د خټو جوړ، او غرونه به مې وینئ. نو بس راځئ تعقیب مو کوئ، یو ښایسته خوندور ولاګ درته جوړوم. درته و چې مې ویله مال داسې یو ښایسته کور جوړ شوی دی پر دا لارې. نو دا سړک دی، دلته زموږ موټر ولاړ دی، موټر به وینئ. نو زه د خیر سره حرکت کوو، هوا لږ څه یخه ده، د خیر سره حرکت مو پیل کړی دی. نو تر یو ځایه پورې لا پوخ ډامبر سره لرو، نو بعد له هغه ډامبر را ختمیږي، شوه کېږو مانده ته. نو مانده به خدای دې وکړي چې اوبه مو به نه وي پکښې راغلې ډېرې، که ډېرې اوبه پکښې راغلې وي بیا داسې خرابوي، دا موټر لګېږي، دا زموږ موټر بیا بیخي لګېږي، او پاتې شو د دوی موټران نه لګېږي، ځکه هغه د 4x4 هغه هایلکس ورته وایي که چې ورته وایي هغه دي، دغه دی. موږ هم نور ډامبر را خلاص شو، مانده ته پر شوه کېدو یو. نو په دې ځای کې بیا داسې موټر ته ضرورت وي لکه څه شي در وښیم، مقصد چې جګ موټر وي بالا 4 ماډل او اتومات نه ګیر زه نسم چلولی. ډاکټر صاحب دی، د ډاکټر صاحب دی هغه هایلکس درلودی پخوانی ماډل 1990 ماډل نوي ماډل موټر ډاکټر صاحب ماته را زده کوی ګیر د دې موټر و، بیا دې په کوڅه کې په یاد دي پره شونده چې ما حرکت نه سوی ورکولی، داسې پر یو کوڅه باندې پر یو شونده ودرېدو بالا، خو نو ګیر موټر ما سره روانوی، هغه شاته راسه کلی. بیا تا څه چم را سره وکړي، پښه دې را سره راواړوله که څنګه؟ هغه بیا د کلچو د بریکو د سلایډونو درست کمباینیشن به کوې بیا به نو د ډاکټر صاحب ډېر ښه زده و، د هغه څه شاته نه کړی، ما دې هم را زده کوی. نو بس په لومړي ځل هغه ګیر موټر هغه د ډاکټر صاحب دې موټر وچلوی. دې لار لپاره داسې فورنر و رنج ریور و داسې وشي جګ شی سي فورنر دا شان سي دی، د رنج ریور د دې شان بیا پرزې ګرانې دي ډاکټر صاحب. مثال د دې لار لپاره داسې سماو ته رانیسي، هغه د افغانستان شی نه د رنج ریور. دا نو بس د میزانې ولسوالۍ په مانده کې روان یو، مخامخ دغه ځایونه اوبو وړي دي، دا واله و دا شان یې اوبو وړي دي. دا د موټرسایکل والا دلته داسې ښه تیز کې روان دی، حاجي صاحب ښه پټو شانو ته دغه کړي دي، یخ یې نه کېږي.
چی شته دا اوبه به کې تېرې کړي دغه لاس ته ډېر مڅ ده ستا لاس ډبره ټول دا لاس ډبره ده وینې دا ځای اوبو وړی دی یا نو ماس که دا رخته ده ډاکټر صاحب د یعنې دا موټر خو دا نو بس ډاکټر صاحب خپل موټر چلی زه به تاسو ته شاټونه راخم یو ښه غټ جګ موټر ارمان زه لرم ښه چې زه غټ موټر رانیسم او بیا په تاسو داسې ځایونه ووینم چې و داسې چې تصور مو هم نه یې کړی داسې ځایونه به در باندې ووینم نو زړه مې غواړي ډاکټر صاحب چې نن یو غره ته وخېجم ته زما سره همکاري کوې که نه کوې څنګه دوړې رالې نو داسې وخت راځي چې په دې مانده کې وینې دونه اوبه راځي چې ستاسو به بیخي عقل کار نور ته کوي زړه ته به مو ونه لوېږي ډاکټر صاحب دلته دونه اوبه راځي دا خو دغه ځایونه ټوله کښلي دي هو نو دا د اوبو ځایونه دي دا د اوبو ځایونه دي نو موږ د ډېر حرکت موږ په مانده کې نه کوو ځکه زموږ مسیر چې دی یا زما د ملګري کور چې دی هغه نږدې دی کور یې ودان چې کور یې نږدې جوړ کور یې نږدې جوړ کړی موټر ته کومه خطره پېښه نیسي نو بیا که چیرې موټر وشي هلته درو ډاکټر صاحب هاخوا ته یو ځای غټ غرونه دي دوه یو وخت ما ولاګ هم کې جوړ کړی دی بیا هغه ځای ته په پښو ځو بیا هغه ځای ته په پښو ځو صحیح ده وینه دلته دا پیپ سری دی دا دومه فواره ده نو کې دومه فواره ده پر دغه ځای باندې موږ خېږو زما د ملګري کور چې دی هغه دلته دی دا اوبه وه یو ورځ راپورته شوې دغو دا مسجد ته بیخي وایي راپورته شوې اوبه دونه اوبه راغلې وې دا غر ته دې نور خېږم که نه دا غر بیا کورونه دي ډاکټر صاحب داسې غر ته باید ونه خېږي کورونه نږدې خیر که دغسې مزل هم وکړو څه خبره هغه نو موږ هم بس ناخبره راغلي هېڅ زنګ مانګو دا شی مو ورته ولی نه دی بیا تکلیف کوي موسمداره تکلیف مې بیخي خوښ نه دی دا کلی دی دغه دیوال دی ښه ډاکټر صاحب ته نه یې راسره راغلی بس دلته یې داسې یو څه ورسره واخه دا خوا ورسره واخه ورشه وایه که دا ځای دې ورشه واکه د هغه یې کوټه ده مخامخ یې کور دی په کوټه کې یې ګلانو شا کرلي دي دا بغل ته بېوزه همداسې بس دا فکر وکړي د مېلمنو وخت ته یې ډېر ته رالی وایي ډوډۍ چې شي خوړلي دي اصلا د ډوډۍ ټیم دی یوه بجه د مار ټول مال ډوډۍ نه کوو انار راوړه د ډوډۍ پر ځای یم انار خورو نو د دې ځای ماشاءالله ډېر ښایسته انار دي په ټول افغانستان کې ما نه دي لیدلي دغسې انار نو دا کوټه ده د چمنیانو ګلانو شان یې کرلي دي نو ډاکټر صاحب وایي زه بېرته راځم نو زه دا د لمرڅۍ کې ته ناست یم د دې ښایسته لمرینې هوا څخه خوند اخلو داسې ښایسته لمر دی میزان ولسوالۍ بیا یوه بل خاصیت هم لري هغه دا چې ډېر باد نه لري د غرو په مابینځ ته باد یې کم دی نو دا زما ملګری چې بیا دی دا بیا د ګلانو ډېر شوقي دی ګوره داسې ګلانو شان یې کرلي دي ځینې دی بیخي ناولده ناولده ګلان لري دغه درخته نه ده دا تقریبا 4-5 رقمه میوې کوي 4-5 رقم میوه باندې یې پیوند کړې ده د ډاکټر صاحب هم را روان دی موټر مو دلته ودروئ ډاکټر صاحب څنګه لمرینه ورځ نه ده والله ډېره خوندوره ورځ هوا خو دون دی نو دې هوا ته څه شي خوند کوي انار دې هوا ته انار خوند کوي هوا لکه دا کلی و دا سیمه د انارو ده نو باید دلته څوک انار و ته ما ته وګوره سخته د لمر ته معلومېږي ښه ځای نه ده ده والله ډېره خوندوره ځای ده اوس چیرې ده کور والا وایي داسې د دوا او د پاسمانو والا سړی چیرې هو رښتیا دا زما ملګری چې و مریض و نو ټکر یې کړی و بیا ډاکټر صاحب والله بیخي ډېر پاسمانونه ور وکړو کور ودان ډاکټر صاحب څنګه وایي جوړ شوی دی جوړ دی اوس جوړ دی شفاخانه کې ډاکټرانو ورته ویلي ول دغه د هډوکي سر دې تورېږي دی ډېر په تشویش کې و
مال بس که تور شو زه دې ذمه وار او یا هغه از ناکیره دغه درخته مې و دغه درخته مې دوستانو ته مې وویله دا درخته نه دا 4-5 رقمه میوه کوي ډاکټر صاحب د المرڅي کې ته ناست یو دلته چې موږ ودرېدو نو یو بل نفر روان په مجمع کې غوښې راخیستې وې دا کور ته یې یوړې نو کور والا ته اوس راغلی دا زما ملګري ته ویل ورسه کور مې غوښې راوړي دي هغه پخې وایي نه نو پردۍ غوښې ما ډاکټر صاحب پر ځان تاوان کړي دي دغه یو ګل مې دغه ځای راشکولی ده څنګه ښایسته بوی ځي ډاکټر صاحب نو دا المرڅي کې ته مې دا فرش شان هوار کړو نو کوربک تللی ده اوس د غوښو معلومات کوي د خیره نو موږ ورته انتظار یو انار هم راځي انشاءالله تعالی او ځای خو نو ډېر خوندور ده ماشاءالله بیخي خوندور په دې بغل کې غر هم شته غر دی او بس ښایسته چمنی ده او دلته بیا موږ خپل دغه درولی ده خپل آس دا دې ماشاءالله ډوډۍ خو به ویني په ډوډۍ کې تر ټولو مهم شی چې دی هغه دغه دی دا کورنۍ د انارو مربا ده و که دغه ده که اچار دی روب د انارو روب دی و او دا خو نو ماشاءالله انار دی نور خو نو دا وطني ډوډۍ ډاکټر صاحب بسم الله دا د چای هم راته راغلی دی او ډوډۍ و انارو شان مو وخوړله چای تیار راته راوړی دی او ډاکټر صاحب دغه دی لمونځ کوي ما لمونځ وکړئ ډاکټر صاحب اوس لمونځ کوي ډوډۍ مو وخوړله ښایسته انار مو وخوړ داسې خوندور انار و ډاکټر صاحب بیخي خوندور نه و ډېر داسې دی چې د انار ښه اوبه لري وچ نه وي په دې خاطر ډېر ښه خوند کوي بیا د انارو مربا هم په ډاکټر صاحب وخوړ تر اوسه دې نه وه خوړلې و یاره نه مې وخوړ ما خوړلې وه یوارې مخکې نو بس د دې نه چې د خیره سره د ماپښین چای هم راوړي دي ډاکټر صاحب زه به یو ګیلاس چا در واچوم ولې به دومره تکلیف تاسې در کوم ازاریان به مو کې یا یو ګیلاس چای به در واچوم د خیره سره یو ګیلاس چای به وخورو ښه بیا به د خیره سره زه خو بل سفر به پیلوو بیا سفر به هم پیلوو بیا د یو بلې خوا ته مې واري بیا کومې خوا ته یو ځای در باندې وینم هلته اما ستا ته ورنه دا غټ ځای دی غټ غرونه دي نه ده هلته به مې واري ځو صحیح ده ستا خوښ نو بس د خیره سره موږ به دا چای وخورو ډوډۍ شان مو وخوړل دا لاره تاسو ولیدله دا ساحه مو ولیدل